میدان وردګ چې د کابل جنوب لور ته پروت ولایت دی او د کابل کندهار لویه لار ترې تیره شوې د یاد ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یاده لار په اساسي ډول رغول شوې. الحمدلله موږ خو ډېر خوشحاله دي، الله جل جلاله ډېر راضي. دا سړک الحمدلله ډېر پیرس موږ زو راځو، سړک ډېر خوندور جوړ ده. امارات آمده، ما از امارات خیلی خوش هستیم، به خاطر از خوش هستیم. اول خیلی خوب امنیت آورده و بعدش هم دوباره خیلی کار جریان داره که مثلا سرکار را انداخته، رین دوم را انداخته. بل لور د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د موټرونو د بیروبار زیاتوالی او ترافیکي پیښو د مخنیوي له امله د کابل غزني دوهم لاین سړک لړۍ په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې. دوی غوښتنه کوي چې د رغولو چارې لا چټکې شي ترڅو په دغه لار د ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دا سړک ډېر ښه خوندور جوړ کړی دی. مخکې به سړک ډېر ژوبل و، جمپونه به وو، جرۍ به وې. اوس خو فلحال ډېر ښه جوړ کړی، خو بریبار زښته ډېر دی پې او د سیډي ډېرې کېږي، بریبار ډېر دی پې. ته هم اسلامي امارات نه ده چې دوهم لاین سړک باندې ډېر کوشش وکړه چې زر یې جوړ کړه چې دا بریبار سره کم شي او دا دسیس سره کم شي. یو لاین ډېر ښه جوړ دی، بریبار دی د موټرو پې ټکرې ډېرې کېږي، هغه ډېرې پې کېږي. مسته چې دا بل لاین په خیر زر په زر جوړ شي په خیر. دغه مې غوښتنه زر په خیر جوړ شي دا لاین. د ویلو ده چې د کابل غزني دوهم لاین سړک رغنیزې چارې تیر کال پیل شوې چې په میدان وردګ ولایت کې په چټکۍ روانې دي.